که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم بیا کاستم ته. په کاستم کې په دې باندې کار کوو چې موږ څنګه د ډوپلیکیټ ویلو څخه مخنیوي وکړو یا د ډوپلیکیټ ټیکس څخه. یعنې که چېرته تاسو په ماستر ډاټا باندې کار کوئ، ماستر شیټ جوړوئ، مثال په هغې کې د امپلاینګ نوم یو ځل راشي، د امپلاین نمبر یو ځل راشي او یا د پروجیکټ کوډ یو ځل راشي، مثال دویم ځل رانشي، ډوپلیکیټ نه وي. نو د دې لپاره موږ په فورمولا کاستم ویلې کاستم د کاستم والیډیشن رولز کې په دې کې موږ فورمولې باید فورمولا ورته اول جوړه کړو. ښه دا ده چې دلته جوړ کړو ځکه چې هلته بیا نه ښکاري. دلته راځم ورته چې مساوي اول ورته چې کاونټ اف، مثال کاونټ اف هم نه دی ویلی، دا وایو مثال کاونټ اف رینج ورته مثال اول دا څه ده رینج، مثال رینج هم ورته ولیکه. اوس ورته چې سی د سی نه تر سی پورې مثال دا رینج، مثال د اول سی اول نه د دې رو نه تر اخر روز پورې مثال چې څومره یي، مثال د دې پورې دا ماته ونیسه. اوس ورته چې کریټیریا کې مثال کریټیریا چې مثال دا کریټیریا دا ورته سی 2 مثال دا ورته نیسم دا کریټیریا. مثال اوس دا قوس زه بندوم ورته چې مساوي د یو سره وي. مثال په دې ټولو کې کوم ویلو چې راځي، پروجیکټ نمبر راځي، امپلای کوډ ورکوي، چارج ورکوي، دا باید یو ځل راشي. زه دا انټر کوم، مثال دلته چې دا فالس، دا فورمولا فالس ده خو تر اوسه دا کار نه کوي. اوس زه دا فورمولا کاپي کوم ورته چې کاپي، مثال دا فورمولا مې کاپي کړه، سکیپ وهم، دلته راځم دا ورته سلیکټ کوم، په کیبورډ کې اول الټ نیسم، بیا ډي وهم او ورپسې بیا ال وهم. مثال دا به ماته دا فورمولا دغه به راشي، ډاټا والیډیشن وینډو به راشي، کاستم نیسم، دا فورمولا دلته زه پیسټ کوم، ورته په الرټ کې ورکوم، دلته ورته چې ډوپلیکیټ ویلو، مثال ډوپلیکیټ ویلو یا ټیکس، ډوپلیکیټ ویلو یا څه مثال ټیکس، مثال ار یو چې ډوپلیکیټ دلته ورته راسن لیکم چې ډوپلیکیټ ناٹ اکسپټډ. مثال تاسو ورته خپل په دغه باندې ورته میسج جوړ کړئ، مثال دلته ورته ډوپلیکیټ ناٹ اکسپټډ، ځکه دلته ورته چې یو او انټر کوم، بیا یو وهم، بیا مثال ماته وایي چې ډوپلیکیټ ناٹ اکسپټډ، مثال ځکه یو ځل راغی بیا راغی. که دلته ورته چې زکی بیا انټر کوم، بیا زکی ولیکم انټر، مثال دا بیا ډوپلیکیټ شو، مثال بیا دا ډوپلیکیټ نه مني. مثال دا چې څنګه تاسو د ډوپلیکیټ څخه مخنیوي وکړئ نو دا اسانه لار وه. د ایمیل دپاره د هر څه دپاره تاسو دا کارولی شئ. اوس که زه ریټرای وکړم ورته چې زکی @ yahoo.com، مثال دا زکی راغی، زکی ورته چې yahoo.com. اوس مثال دا څه شو، ډوپلیکیټ شو. دا اوس ډوپلیکیټ یعنې دویم ځل راغی، دلته بې جوړې والو مني. مثال بیرته ورته چې ریټرای، مثال ورته چې د نمبر ورته لیکم، ورته تلیفون نمبر ورته چې 0 8 14 مثال دا نمبر، بیا ورته لیکم 0 8 14 مثال بیا دا نمبر لیکم. ګوره اوس دا مثال درته وایي چې ډوپلیکیټ دا نه مني. نو دا ډېر یو ښه فورمولا ده. مثال کسټم دغه کې تاسو ډېر شیان کولی شئ. دا مثال څنګه د ډوپلیکیټ څخه مخنیوی وکړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.